د کافرون مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سلنه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده شپږ مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد وای چې ای کافرانو زه د هغو عبادت نکوم چې تاسو عبادت کوئ او نه تاسو د هغو عبادت کوونکي یاست چې زه عبادت کوم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد او نه هم زه هیڅ کله د هغو عبادت کوونکی يم چې تاسو عبادت کړای دی او نه تاسو د هغو عبادت کوونکی یاست چې زه عبادت کوم لكم دينكم ولي دين ستاسو لپاره ستاسو دین دی او زما لپاره زما دین